نن هم د هر چا نه د پښتون تپوس کولی شو، نن هم په سر کې دغه ښکرې ماتولی شو، نه خو مو څه خوف شته نه څه یره لرو زړونو کې، بس خو راګیر کړي یو حالاتو زنځیرونو کې. قهر به څوک ونه ویني داسې طوفانونو کې، کوم قهر چې مونږ لرو تش په نظرونو کې، نه چې د چنګیز پروا کوي نه سکندر مني، داسې لیوني وینو قسم دی په ځانونو کې. مونږ ته د مړه نکړي بیان لکه د خپل نیکه، مونږ ته د مړه نکړي بیان لکه د خپل نیکه، مونږ معلوم شوي یو په ډېرو میدانونو کې. زه اکثر د غرمې تاو ته زړګی نیسم، یاد ساته زه به په تکه سره غرمه مرم. زه اکثر د غرمې تاو ته زړګی نیسم، یاد ساته زه به په تکه سره غرمه مرم. زنکدن کې مې هم تا ته انتظار دی، راشه ومې ګوره څومره په دمه مرم. او ستا یوه رټه خبره به مې وجني، نه په توره مرم نه په تماچه مرم. ته ستا تاریخ د تورې نه دی پاکستانه، زه اویا کلونه وشو په دوکه مرم. شهادت به چېرې ستاسو هم نصیب شي او که نه صرف به زه په دماکه مرم. څوک مې نه پرېږدي په وړاندې یو قدم ته، څوک خو شته ما پسې رستو نصاب ګوري. په محفل کې د ډېرو وار خطا کو جانان بیا په برندو برندو خراب ګوري. انتخاب د اوچتې پیمانې دی، په محفل کې د ډېرو وار خطا کو جانان بیا په برندو برندو خراب ګوري. انتخاب د اوچتې پیمانې دی چې په شونډو کې د رنګ د ګلاب ګوري. ډېر ښه. اوس د مینو د خوبونو کیسې چرته وشي، په لیلا څوک مین شي بیرته مجنون څوک ومني. ډېر ښه. او تا پسې رستو باچا خانه تاریخ څوک ولیکي، داسې بېکوره بېدرکه پښتون څوک ومني. ډېر ښه. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خصاتونه ومنئ. خپرونه د ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو د ورمړو په علاقه کې ناست یو، هم د دې سیمې یو داسې بهترین لیکوال زلمی شاعر ښاغلی کامران برقي صاحب موږ سره ناستې کوي. مختصر پوښتنې دي او بیا به ترې کلامونه ورو. کامرانه ډېره مهرباني چې موږ له وخت راکړو. ډېره مننه. الحمدلله رډي شکر د تاسو ښې د الله رحم دی. وروره ملګرو سره که دغه خبره لږه سپینه کې چې د کم وخت نه شاعري کې او تر دې دمه پورې د څومره لیکل کړي؟ یاره جی دا خو بس والله 5م کلاس کې بو او داسې رو رو بس شروعات وشو. څه تقریبا 10 کاله تقریبا کېږي که نه. او دې 10 کالو کې مو بس شاګردي وکړه رئیس ګل اسیر صاحب سره، افګار صاحب سره. او بس هغه ټایم سره چې کم ده نو ډېر داسې شوق مو چې تاسو سره پکې مرکه وشي که نه. خو بس یو ډریم پروجیکټ دی زما دپاره، خو بس هغه نه کېده. او داسې چې کم ده نو رو بس هغه کلام هسې معیاري نه و، اصلاح نه وه. بس بیا داسې رو بس منډې ترړې شروع وې. اوس الحمدلله بس تاسو مخې ته یو. صحیح ده. نو ادبي ټولنو کې ناستې کېږي که نه؟ ډېر ادبي ټولنو کې خو مو ډېر زیات مشاعرې مو چې کم ده که نه وکتلې. لاړ یو منظر صاحب سره او افګار صاحب چې کم د چرته روان وي نو بس ما ځان سره کیو بس روان شو. مواد د سره څومره دي؟ کتاب برابر وي؟ یاره کتاب نه سیوا دي، چې لکه نظمونه او دغه ټول رغون کې که نه بیا په نثر کې ما ډېر کار کړی ده. نو نظمونه دې هم لیکلي؟ نظمونه مې ډېر لیکلي دي، نو 30-35 نظمونه دي. او غزلې خو ډېرې دي، 400-500 غزلې دي. کلامونه ورو ډېره مهرباني به یو کلام دی وایي داسې شلول ټولې تڼۍ د سکون څوک ومني. داسې شلول ټولې تڼۍ د سکون څوک ومني. عشق نو داسې د زړګۍ او چاودون څوک ومني. د جانان شرط منل ملګرو ناممکن ښکاري، د جبر کور کې پیدا شوی قانون څوک ومني. ډېر ښه. چاته کیسه د هجر وکړمه د درد وکړمه، محبتونه منل نشته بیلتون څوک ومني. اوس د مینو د خوبونو کیسې چرته وشي، په لیلا څوک مین شي بیرته مجنون څوک ومني. ډېر ښه ډېر ښه. اوس د مینو د خوبونو کیسې چرته وشي، په لیلا څوک مین شي بیرته مجنون څوک ومني. په تشو چغو باندې څنګه انقلاب راولي، داسې بې ډوله بې ترتیبه بدلون څوک ومني. ډېر ښه. نو ته له کوم کتابه وایې چې زه تا ومنم، نو ته له کوم کتابه وایې چې زه تا ومنم. نو د فرعون او قارون صف کې پاسون څوک ومني. عقل ښودلی شي هغو ته چې څوک عقل لري، چې چرته نه وي رستو افلاطون څوک ومني. او تا پسې رستو باچا خانه تاریخ څوک ولیکي، داسې بېکوره بېدرکه پښتون څوک ومني. ډېر ښه. تا پسې رستو باچا خانه تاریخ څوک ولیکي، داسې بېکوره بېدرکه پښتون څوک ومني. او دنیا سبا کوي برقي خولې ته ګوري، دنیا سبا کوي برقي خولې ته ګوري. نوی دوران دی نو کیسه د پرون څوک ومني. ډېر ښه یار. نور یو غزل به درته بل چې کم ده که نه ډالۍ کم. کتا ګوري خو د مینې یو باب ګوري. کتا ګوري خو
خو د خو د مینې یو باب ګوري ستا په سترګو کې سرور د ثواب ګوري لاس یې نیسي خو د ژوند په کتاب ګوري خپل مین ګوري خو اوس یې غرکاب ګوري څوک مې نه پرېږدي په وړاندې یو قدم ته څوک خوشته ما پسې رستو نصاب ګوري څوک مې نه پرېږدي په وړاندې یو قدم ته څوک خوشته ما پسې رستو نصاب ګوري څوک خوشته سینه یخه یخه کېږي او زما د عقایدو کتاب ګوري د زنځیر د ماتېدو امکان پیدا دی منظور جان لاره د بل انقلاب ګوري نه سبب ګوري زما د ژړاګانو نه مې سترګو کې د اوښکو سیلاب ګوري زما فن سره یې نه لګي یارانو زما فن سره یې نه لګي یارانو نه تې خوند اخلي او نه مې رباب ګوري زما که څه غم مو بیا کوي که مو پرېږدي خو کم از کم زمونږ حال دی جناب ګوري که څه غم مو بیا کوي که مو پرېږدي خو کم از کم زمونږ حال دی جناب ګوري څوک د دې وخت په یارانو پسې لاړو لیونۍ د کومې لارې سراب ګوري د ناکامو یارانو احوال دی واوره اوس ملګری هر سړی کامیاب ګوري په محفل کې د ډېرو وار خطا کو جانان بیا په برندو برندو خراب ګوري انتخاب د اوچتې پیمانې دی په محفل کې د ډېرو وار خطا کو جانان بیا په برندو برندو خراب ګوري انتخاب د اوچتې پیمانې دی چې په شونډو کې د رنګ د ګلاب ګوري ډېر ښه اوس د سږي له پکار ده چې یو کم نه مې سوال ګوري او نه مې جواب ګوري د تندي نه ګوتې ځنې پورې راوړي په هنداره کې نقشه د محراب ګوري معلومیږي ښه لورایه چې مین دی معلومیږي ښه لورایه چې مین دی چاته ګوري خو په بل یو حساب ګوري د سړي د کمکلۍ خو هم سهد وي ستا په کور کې به څوک څنګه عذاب ګوري او زه ستا لیوني غم سره اشنا کم اوس زاهد وګوره ځان له شراب ګوري اوس اکثر د تخیل زه ستا لیوني غم سره اشنا کم اوس زاهد وګوره ځان له شراب ګوري اوس اکثر د تخیل په ډیرۍ ناس وي ښایستونه د غزل د شباب ګوري پښتانه د برکیه سه مین نه کا ستا غزل ګوري او ښه انتخاب ګوري ډېر ښه زبردست کلامونه دي ملګرو خوند یې والی نور هم څه وایي چې یوازې شم په دغه اندېښنه مرم زه به دا ځلي په کومه طریقه مرم چې یوازې شم په دغه اندېښنه مرم زه به دا ځلې په کومه طریقه مرم خو د تندې نه به مرمه نور به څه وي که په وچې مرم اشنا که په لونده مرم چې په مخ مې کرښې نه وینې پښتون یم ګنې کلي کې د ډېرو نه خفه مرم ما د فکر ونې وکرلې دلته زما هېڅ پروا ونه کوي زه به نه مرم ما د فکر ونې وکرلې دلته زما هېڅ پروا ونه کوي زه به نه مرم زما فکر آفاقي دی بزرګانو زه که مرم زه به ټوله قافله مرم زه اکثر د غرمې تاو ته زړګی نیسم یاد ساته زه به په تکه سره غرمه مرم زه اکثر د غرمې تاو ته زړګی نیسم یاد ساته زه به په تکه سره غرمه مرم زنکدن کې مې هم تا ته انتظار دی راشه ومې ګوره څومره په دمه مرم او ستا یوه رټه خبره به مې وجني نه په توره مرم نه په تماچه مرم ته سندرې وایې زه دې خولې ته ګورم ته همغسې ژوندی زه غمرم نور به څه درله د مینې ثبوت درکم ستا په نیمه خوله خندا د زه پوره مرم ته دې خپل ارمان پوره که تله خانده زما خپل ارمان پوره دی په نیټه مرم پښتانه یو یو مو خاوره یو مو ننګ دی څوک چې تا مړوي لازم به در سره مرم تپوس پرېږدئ اډغه ګم چاونه کو بې ضمیرو زه د چا په بروسه مرم تپوس پرېږدئ اډغه ګم چاونه کو بې ضمیرو زه د چا په بروسه مرم ستا تاریخ د تورې نه دی پاکستانه زه او یا کلونه وشو په دوکه مرم شهادت به چرې ستاسو هم نصیب شي او که نه صرف به زه په دماکه مرم ته اکثر په یوه نوي انداز راشې زه اکثر په یوه نوي حادثه مرم او د برکي په مرګ سمدستي خبر کوي د برکي په مرګ سمدستي خبر کوي بیا راځي که نه راځي خو البته مرم ډېر ښه یار ډېره مننه او یو نظم ده افګار صاحب د ما نظم ده افګار صاحب ته ډالۍ ده د ما د طرف نه وایي هېڅ د ناتوانۍ د کمزورۍ ګمان دې نه کوي هېڅ د ناتوانۍ د کمزورۍ ګمان دې نه کوي نه د راضیه سې د خپل زور تاوان دې نه کوي هر غاصب ظالم دې واوري دا د پښتون خاوره ده ټیک د پښتون یو نه دی خو یو د پښتون لاره ده موږ د یو طاقت لاسونه خپل ګریوان ته نه پرېږدو موږ د مظلوم ولس مزید تاوان ته نه پرېږدو زړونو کې مکلک روایتي او خلوص پاتې دی ننګ د باباګانو راکې هغه مخصوص پاتې دی نه په خپل ناموس نه په جاګیر د چا قبضه منو نه خو مصنوعي خدایانو تاسو ته سجده منو نه خو د پښتو نه بغیر بله فلسفه منو نه خو په یو ټیټ سر د پښتو لوړه شمله منو تاسو خو یې کم از کم یوه زره تایید وکوي مونږ چې څوک نه منو بس نه یې منو نه منو
چا چې د وطن د ښکلو غرونو کاڼي وړي دي نن که هم ورپاسېدو سرونه ترې راوړلی شو نن هم د هر چا نه د پښتون تپوس کولی شو نن هم په سر کې دغه ښکرې ماتولی شو نه خو مو څه خوف شته نه څه یره لرو زړونو کې بس خو راګیر کړي یو حالاتو زنځیرونو کې قهر به څوک ونه ویني داسې طوفانونو کې کوم قهر چې مونږ لرو تش په نظرونو کې نه چې د چنګیز پروا کوي نه سکندر مني داسې لیوني وینو قسم دی په ځانونو کې مونږ ته د مړه نکړي بیان لکه د خپل نیکه مونږ ته د مړه نکړي بیان لکه د خپل نیکه مونږ معلوم شوي په ډېرو میدانونو کې او څوک چې هم زما د پښتنو کردار کشي کوي لږ د ځان ته وګوري په خپلو ګریوانونو کې دلته نوابانو اربابانو د شاهانو نه غټ خلک اوسېږي په وړو وړو کورونو کې هیڅ د ناتوانۍ د کمزورۍ ګمان دې نه کوي نه د راضیه سي د خپل زور تاوان دې نه کوي مونږ په خپله خاوره د چا زور کله منلی دی مونږ په خپل وطن د چا پیغور کله منلی دی مونږ که منلی دی خو خپل دغه خړ پړ پښتون سپین کله منلی دی مونږ تور کله منلی دی واه سپین کله منلی دی مونږ تور کله منلی دی